د جنرال موبین خبره رښتیا شوه. پاکستان ومنله چې له امریکا څخه د ټي ټي پي پر ضد مرسته غوښتې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د تېرې یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان کې وسلوال بریدونه ډېر شوي او پاکستان یې بار بار ملامتي پر افغان طالبانو اچوي او وایي چې د تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه افغانستان کې شتون لري او له هغه ځایه راځي پاکستان کې بریدونه کوي او افغان طالبان باید د دې مخنیوی وکړي. خو امریکا ته د عاصم منیر د سفر څخه مخکې جنرال موبین بار بار ویل چې پاکستانی پوځ وږی شوی او د افغانستان د بدنامولو له لارې غواړي چې بیا له امریکا څخه ډالر ترلاسه او په بدل کې پاکستان کې امریکا ته د ډرون لپاره هوایي هډې ورکړي. دا هغه څه و چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزي هم منلي و. اوس تازه خبر دا دی چې پاکستان وایي له امریکا څخه د ټي ټي پي پر ضد مرسته غوښتې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یوې خبري ناسته کې امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال عاصم منیر د سفر په اړه ومنله، خو د ټي ټي پي چې د ټي ټي پي د ځپلو او نورو مسایلو لپاره له امریکا څخه پوځي مرستې غوښتې دي. هغې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان له جنګیالیو سره عصري وسلې دي او دا یې له افغانستان څخه ترلاسه کړي. پکار ده چې افغان طالبان وضاحت ورکړي چې یادې ډلې ته څنګه او چا د ناټو او امریکا څخه پاتې شوي وسلې ورکول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په دغې خبري ناسته کې وویل دوی له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او پر ضد یې د هیڅ جګړې ملاتړ نه کوي. خو افغان طالبان هم باید هغه ډلو ته پناه ورنکړي چې پر پاکستان بریدونه ترسره کوي. تیره ورځ د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د پاکستان له نوم اخیستلو پرته یو شمېر هیوادونه د دوستۍ له تمثیل سره سره د دوی خلاف په هڅو تورن کړل. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.